ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دا احوال الموت متعلق بحث اغه شروع د ډیر جمعونه نن یو بل بحث هغه ذکر کوم. کله چې انسان وفات شي داغه نساو خيږي نو دا روح چې دی دا په دې پسې د سترګې ور پسې کیږي، لکه دا حدیث صحیح کې راغلی دی. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ چې کله وفات نبی صلی الله علیه وسلم هغه وتفات راغی چې وی کتل هغه وفات شوی نو سترګې کولاو پاتې شوی نو سترګې ولا پټې کړې او به یو فرمایل کله چې د انسان روح هغه د بدن نه وځي نو د سترګې پسې ور پسې کی په دې سترګو کې څو وخت پورې لګي احساس وي دا کولاو پاتې کی. نو انسان چې کله وفات شي د عین وروسته بیا خلق په د باندې جړه کوي خامخا او جړه دوه قسمه سره ده. یو جړه هغه جایز ده او په هغې باندې مړي ته څه سزا هم نه میلاویږي او د جړه کوونکو ته هم څه ګناه نه میلاویږي. دویم قسم جړه هغه د چې باغې باندې دا سړی هم ګناهګاریږي چې کم جړه کوي او په چا چې جړه کېدلی شي نو هغه ته هم تکلیف میلاویږي، عذاب ورته میلاویږي. هغه عذاب سره د تفصیل وروسته کوو. نفسي په مړي باندې جړه کول د سترګو نه اوښکې توی کول دا ممنوع نه دي، دا جایز دي او په دې باندې دلایل هغه شته دي. لکه یو دلیل بده کې امام بخاری حدیث نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم دا غلور زینب رضی الله عنها دا یو زی وفات شو. اسامه ابن زید رضی الله عنه فرمایي چې زینب جواب راولېږه خپل پلار ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زما ماشوم سخت دی دا غزن کدن شروع دی او تراشه. نبی صلی الله علیه وسلم چونکه مصروف وړي زیات ناغه ته جواب ورېږه ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. د الله لپاره هغه سری چې ورکړي دي، د الله لپاره هغه سری چې وایغست او د الله لپاره هغه څه چې درکړي وو او هر یو شی په خپل نیټه مقرر باندې دی. به ته صبر کوه او ثواب طلب کوه په دې مصیبت کې. کله چې دا جواب لاړ زینب ته، زینب بیرته جواب راولېږه او قسم یې ورکاوه خپل پلار ته چې ته خامخا حاضر شي، ځکه د بچو په خپل پلار باندې تسلي کېږي. او بیا زنانه خو د زړه نه ډېرې کمزوري وي او ډېرې نازکې وي، د هغې قسم وله ورکړو چې زه تعالی قسم در کوم پلاره چې ته راشه زما خواله. اسامه ابن زید وی فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت. نبی صلی الله علیه وسلم پاسېده چونکې هغه خو په لوڼو باندې ډېر خفه کېدم. پاسېده سعد ابن عباده رضی الله عنه، دیم ورسره د معاذ ابن جبل، ابي ابن كعب
او دارنګه زید بن ثابت رضی الله عنه او سنور کسانو سره هم پاسید هغوی مو سره لاړ. کله چې د زینب خواته ورغی نو هغوی ورته ماشوم راوړ، فرفع الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبی، ماشوم نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړلی شو، ونفسه تتقعقع، او د هغه د نفس حرکت کاوه، داسې ساه یې تله راتله. قال حسبت انه قال كانها شن، او داسې حرکت یې کاوه او داسې آواز به کاوه لکه گویا کې مشک کې چې د اوبه داسې ځي راځي چې غړار غوندې کوي، دا ساه داسې تله راتله. کله چې مړي نه دا ساه خیږي، انسان نه ساه خیږي، دغه حالات وي. ففاضت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، چونکه نبی صلی الله علیه وسلم خاصم رحم دلو او د نوسیم دی، نو سترګو نه اوښکې روانې شوې، غی کې هغه پروت دی او سترګو نه اوښکې روانې شوې. سعد بن عباده رضی الله عنه ته فرمایي یا رسول الله ما هذا، اې د الله رسول دا څه دي؟ دا جړا ته څنګه کې لکه ته موږ د جړا نه منع کې. او تو فرمایل هادی رحمت جعلها الله فی قلوب عباده، دا رحمت الله را د خپل بندگانو په زړه کې ایښودلې دی. وانما يرحم الله من عباده الرحماء، او نه په خپل بندگانو کې په خلکو باندې رحم کوي چې څوک په چا په زړه کې رحم پروت وي، څوک په بل چا رحم کوي، بس الله په هغه باندې مرحم کوي، دا رحمت دی. دی حدیث ته دا معلومه شوه چې نفسي اوښ کی توی کول، جړا کول دا جایز دی. یو بل حدیث کې راغلی دی، دا صحیح بخاری کې نقل لے، د نبی صلی الله علیه وسلم زیو د ماریا قبطیه دا غینه پیدا شوی ابراهیم، او نبی صلی الله علیه وسلم ماته ډېر خوشاله مو چې کله کوم شپه باندې پیدا شو، سال راو ته صحابه ته ویل الله ما له بیګا زوی را کړی دی، او ما ورته خپل پلار په نوم باندې می خودلې، پلار باندې ابراهیم علیه السلام، داغه نوم یې ولې خودلې ابراهیم. بیا نبی صلی الله علیه وسلم دغه خپل زوی دا په مدینه کې په دې اطرافو کې یو انګرو، نو داغه سره تربیت باندې دا ورکړو چې اوله تربیت کوي. د عربو دا طریقه و چې خپل ماشومان هغه به اطرافو ته لیږل باندو ته، نو هلته به هغه مضبوطېدل هم او عربیت هم قوي کېده، تربیت هم ډېر ښایسته کېده. نو نبي هم خپل زوی هغه انګر له ورکړو او هغه له تربیت کاوه. صحابه کرام فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله دغه خواله ورته او هغه ماشوم چې ونه هغه به ښکلاوه راښکلاوه، مینه به ورکوله. ماشوم تقریبا 14 میاشتو ته ورسېدو. 14 میاشتو کې ماشوم خو په دې لوبو کې راغلی تولیږي را تولیږي. یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم وایي بس موږ ځان سره واغزو، صحابه کرام وایي او موږ دا کور ته ورلو، وایي دا انګر کور ته چې موږ کله ورلو ماشوم راوړلی شه نبی صلی الله علیه وسلم ته، بس هغه بیمار شوی و، بس په دغه ټیم کې د هغه زنکدن شروع دی، د ابراهیم زنکدن شروع دی. هغه راوړلی شو نبی صلی الله علیه وسلم ته بغی کې کېښودلی شو، خامخا زوی دی، ماشوم دی او زنکدن د هغه شروع. فاذا هو یجود بنفسه، ناڅاپه خپل روح باندې سخا کوله، مانه روح ته یې ووته او روح ته اوس رخصتېده. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دا ټیم کې وژړل، سترګو نه اوښکې روانې شي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته یا رسول الله ته ولې ژاړې؟ وایي تا خو موږ منع کولو، او ته ویل دا خو رحمت دی الله د چا په زړه کې ږدي، خو انسان ته چې ګناه میلاویږي د ژبې ته اشاره وکړه په دې باندې میلاویږي چې کله سړی چغې سورې وهي او د شکایتونه کوي، بیهوده خبرې کوي، په هغې باندې ورته بیا سزا میلاویږي او بیا ګناهګاریږي، او دا رحمت دی. نو چې کله ابراهیم هغه وفات شو، په ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل خپل زوی ته خطاب کوي ابراهیم ته چې ابراهیم من خو ستا په دې جدایي باندې خفه یو، العید تدمع والقلب یحزن، سترګه اوښکه توی کوي او زړه خفه دی ډېر.
ولا نقول الا ما يرضي ربنا، خو موږ به نه وایو مګر هغه خبره چې زموږ رب خوشحالېږي په هغې باندې. بیا وایي یا ابراهیم انا لبفراقک لمحزونون، اے ابراهیم ستا په جدایۍ موږ ډېر سخت خفه یو. دې حدیث ته معلومیږي چې نفس په جړا باندې ګناه نشته دی او نفس جړا باندې څه سزا نه ملويږي چاته. خو دویم قسم چې کوم دی نو هغه ویر کول یو چغې او سورې وهل، دا جړا په دې مړي باندې کول چې چغې او سورې د هغې سره ملګري وي او دارنګې هغې سره بیهوده الفاظ الله باندې اعتراضونه، د مړي په هغه صفاتو باندې مدح کول چې هغه د ذم صفات دي، ښه صفات نه وي، لکه دا د عربو عادتو. نو باندې باندې مړي ته عذاب میلاویږي، سزا ورته میلاویږي. لکه دلیل په هغې باندې دا دی، امام بخاری امام مسلم حدیث نقل کړی دی. ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی عمرو ابن عثمان دغه لور وفات شوی وه. نو کله چې هغه وفات شوی وه صحابه کرام